سلامونه احترامات هیله ده چې ټول روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو هېوادوالو، نن هغه کورنۍ ته راغلی یم چې دغه له ډېر فقر او غربت سره مخ شوي دي او یو زوی دی، زلمی زوی، هغه د میرګي تکلیف لري او یو بوډا بابا دی، هغه هم د کار نه دی. نو د دې حال له تاسو سره شریکولو، موږ سره اوسئ. السلام علیکم. څنګه یې؟ ښه یې؟ شکر. ژوند یې تېرېږي. مور هم کومه دی؟ مور هم دلته ملا ته، ورور مې بیمار دی، هغه یې وړی ملا ته. تکلیف لري؟ هغه میرګي دي ورسره، څوک یې ساه خراب شوي دي او موږ سره دونه وسه نشته چې د هغه یې علاج یې وکړو. میرګي تکلیف لري؟ میرګي تکلیف لري. اوس ملا ته یې وړی؟ ملا ته یې وړی وه. ښه، اوس علاج یې کېږي یا نه؟ علاج ولې نه کېږي؟ ډاکټران وایي چې علاج یې کېږي، خو موږ سره پیسې نشته، وسه نشته چې څوک راسره مرسته وکړي نو موږ به علاج وکړو. ګنې غټ ورور مې دی، دونه وړوکی خو نه دی، او همدغه پلار مې سپین ږیری دی، کار ژوند نشي کولی، مانده دی. ښه، نور ورونه دې نشته؟ نور نه مې شته، هغه هم واړه دي، د کار او د ژوند نه دي، خو بیا هم غریبانان خپلې وسې دغه کوي، نو څه به وکړو. اعصابو کې فرق هم دی، ډاکټران وایي چې اعصابو تکلیف هم دی او اعصابو بیماري هم ده. ولې نه علاج یې کېږي، خو چې څوک مرسته وکړي، کومک وکړي، نو علاج به یې موږ وکړو. نو داسې ډاکټر ویلی نه دی څومره مصرف پرې راځي؟ ډاکټران ولې نه مصرف یې ډېر پرې راځي، نو څه خبر وي څونه به پرې راځي، خو ډاکټران وایي چې ډېر مصرف پرې راځي. تاسو اوس کور کې څه لرئ؟ نه که نه، هېڅ شی هم نشته دی، دغه لوږ د دغه دی، هغه اوړه اچوي لرګي، نه ترکاري وه، اوس چې سره هم ډوډۍ وخوړله، بیخي داسې دغه نشته شی. ښه، اوس کور کې اوړه نه لرئ؟ نه، اوړه هم نشته کور کې. قدرمنو هېوادوالو، لومړی راځئ دغه د اوړو بکس ګورو. دغه وګورئ، دې کې اوړه نشته او کورنۍ هم ښه فامیل یې غټ دی، 4 وروڼه او 4 خویندې دي. هماغه مشر ورور یې دی چې هغه هم د میرګي تکلیف لري او دغه 3 نور یې چې دي هغه هم واړه واړه دي، د کاره نه دي، او پلار یې چې دی یو بوډا بابا دی، هغه هم کار کولی نشي. ښه، د هېوادوالو څخه څه غوښتنه لرئ؟ د دوی نه دا غوښتنه لرو چې موږ سره کومک وکړي، موږ سره مرسته وکړي، او دغه ورور مې بیمار دی، دا هم ښه شي، الله یې راته روغ کړي، او موږ سره نور مرسته هم وکړي. کور کې مې یو شی هم نشته، د لږې او د تږي، چې غرمې وخورو بېګا ته هم نهار یو، چې بېګا ته یې وخورو سهار ته نهاری. خدای مهربان دی، انشاءالله تاسو سره به مرسته وشي. نو تاسو په دې لوڅه کوټه کې دا شپې ورځې تېروئ؟ اوس خو ژمی دی. نو څه به وکړو، دغسې علم دی نو. قدرمنو هېوادوالو، لومړی تاسو خپله دغه کوټه وګورئ چې دا په کوم حال دا ژمی وګورئ، خو پوهېږي چې بارانونه ډېر ورېږي. دا کوټه به مو څڅېږي که نه؟ او دا هم راڅڅېږي، ډاګې ماتې دي، راڅڅېږي هم دا هم. دې ته وګورئ، دا کوټه په یو ډاګ باندې ولاړه ده، وګورئ دا یو هغه مات شوی دی، دا څڅېږي. دې کوټه کې دوی د ژوند کوي، دغه د ژمي یخې شپې او ورځې دلته تېروي. نو هیله کوم هېوادوالو چې له دغې مظلومې کورنۍ سره مرسته وکړي. که چېرې غواړئ مرسته وکړي، نو زما د وټساپ شمېره ده 080 90 283. د لیدو څخه مننه.